بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. زه دا وخت بډبیرې ته راغلی یم او ما سره چې کوم مشر ناست دی، دا زه به خپله خوشبختي خپله خوشقسمتي ګڼم چې عزیز اسیر صاحب د دې نه مخکې به کیدای شي ویډیو نیمه داسې په سوشل میډیا راغلي، خو داسې باقاعده مرکه به ورسره چا نه کړي او ما سره باړه کې امیر میلاو شو. نو ما ته د اسیر صاحب یو شعر ووایي، نو بس ما ورته وایي ما نور مه وایم، ما دا شاعر دی، ما زه به دی له خامخا ورځم او زما کار هم دغه دی چې چېرته ښه شاعر وي نو زه وایم چې ما د هغوی نه شعرونه ریکارډ کړي. نو زه عزیز اسیر صاحب له راغلی یم، ډېره مننه یې کوو، خپل کار یې پرېښود او دلته کې راغلل موږ له. نو یو جهان مننه سرجي چې تاسو راغلی او بس موږ غواړو چې دغه مینوال ته تاسو دا خپل کړاو چې دی دا ورته ور وړاندې کوي. نو ستاسو شعرونه به ډېره مننه. اول درته په خیر رالي وایم، ستړی مه شي، په خیر رالي. الله دې ډېر خوشحاله کړه چې زموږ تپوس دې وکړو دومره مصروفیاتو دور کې او لنډ تنګ وخت دی، حالات داسې نه دي چې خلک وخت وباسي. خو ستاسو ډېره مننه کوم، ستاسو ستر زړه دی او تاسو د ادب دپاره ډېرې هلې ځلې کوئ. زه وینم ما ته پته لګي، الله هم نور هم لاس برې کړه. ډېره مننه جي. امین. او ملګرو اسیر صاحب را سره واورئ، ستاسو دغه وخت به زه دعوی سره وم چې دا به قیمتي شي. نو اسیر صاحب اورو ارشاد جی څه ووایو؟ بس ما ته خو غزل ووایي جي. غزل درته ووایم؟ غزل درته د درد په غېږ کې ورځې شپې مې وکړې، د وحشتونو تماشې مې وکړې، د درد په غېږ کې ورځې شپې مې وکړې، د وحشتونو تماشې مې وکړې او د هغه سترګو د خمار په تمه والله بلا بلا نشې مې وکړې. او عزیزه حال د زړه په خوله نه وایم، یاران مې وایي چې مزې مې وکړې. ډېر ښه ده صاحبه. په غنم او غنم رنګو باندې مړه یو، په ادا د شوخو شنګو باندې مړه یو، د اظهار ژبه یې ګونګه د خاموشه، مونږ کاڼه په بې آهنګو باندې مړه یو او چې د سپینې سینې در باندې مشته دي، چې د سپینې سینې در باندې مشته دي، غونچکونو د لونګو باندې مړه یو. کانې د هجر وصال کې وکړي، کانې د هجر وصال کې وکړي، هسې مې خټې در امسال کې وای زبردست. کانې د هجر وصال کې وکړي، هسې مې خټې در امسال کې وکړي او ما نه دي هیر یار دی واده و شماري، ما نه دي هیر یار دی واده و شماري، شوګیري دومره مې دې کال کې وکړي او د ډېرې مینې دومره بد انجام مې، د ډېرې مینې دومره بد انجام مې، ټولې سجدې مې په زاوال کې وکړي او ځکه مرض مې ورځ په ورځ زیاتېږي، مرض مې ځکه ورځ په ورځ زیاتېږي، بد پرېزی مې د عشق پال کې وکړي، پرېزی مې د عشق پال کې وکړي. یو خو ستا د وادو شمار باندې خفه یم، یو خو ستا د وادو شمار باندې خفه یم، بل په ستړي انتظار باندې خفه یم او د اخلاص په جامه پټه درغلې ده، د اخلاص په جامه پټه درغلې ده، د اخلاص په جامه پټه درغلې ده، بې معنی شو اعتبار باندې خفه یم. په زړه مې خپې کېږدي درمان صاحب، په زړه مې خپې کېږدي، په پوزه یې پیزوانو خیجي، سوې پوله مې په تنکي تنکي ارمانو خیجي، په زړه مې خپې کېږدي، په پوزه یې پیزوانو خیجي، سوې پوله مې په تنکي تنکي ارمانو خیجي او لا یې یادونه خونخواره را باندې خولې خښې کړي، لا یې یادونه خونخواره را باندې خولې خښې کړي چې غزالې غوندې غزل مې له دهانو خیجي او په عاشوره حال کې نا امیده نه یم، عاشوره حال کې نا امیده نه یم، په عاشوره حال کې نا امیده نه یم، میاشت د اختر به یې په ټنډه د اسمانو خیجي، میاشت د اختر به یې په ټنډه د اسمانو خیجي او د غیر په مرسته وي اتل
د تورې زغرې سره د غیر په مرسته وي اتل د تورې زغرې سره مونږ چې ملا ورباندې وتړو نازوانو خیږي دا شعر ښه دی بیا ووایي جي د غیر په مرسته وي اتل د تورې زغرې سره مونږ چې ملا ورباندې وتړو نازوانو خیږي او د بې عمله عالم فکر مرام نشي موندی د بې عمله عالم فکر مرام نشي موندی انګور که هر څومره زور وکړي تر دالانو خیږي واه ډېر ښه شعر دی جي مننه جي ډېر ښه انګور که هر څومره زور وکړي تر دالانو خیږي او چرته جرأت چې د اسلام د بیخ کنې کړي کفر شعر دی درمان صاحب چرته جرأت چې د اسلام د بیخ کنې کړي کفر بیخ یې چې وکنم رهبر مسلمانو خیږي واه 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 صاحب ډېر ښه شعر دی او صاحب ډېر ښه شعر دی بیا یې ووایه دا شعر راته چرته جرأت چې د اسلام د بیخ کنې کړي کفر بیخ یې چې وکنم رهبر مسلمانو خیږي او بیا هغه در هغه درشل به وي عزیزه سیره بیا هغه در هغه درشل به وي عزیزه سیره د وخت لاسونه چې مې کله له ګریوانو خیږي ډېر ښه دی سوي پولی مې په تن کې ارمانو خیږي ډېر ښه دی یو دوه شعر دي زما تاسو سره ډالۍ وي چې خدای زده سراب دی که اوبه ښکاري خو ساسار د ژوندانه ښکاري او د قامت ناب په اندازو نه کېږي غرونه د لرې نه واړه ښکاري د ځمکې غمه د اسمان سره مې مه جنګوه د ځمکې غمه د اسمان سره مې مه جنګوه د خټو لوښی یم باران سره مې مه جنګوه او شیب استومان زرې زرې به مې راټول نه کړي بیا شیب استومان زرې زرې به مې راټول نه کړي بیا د نفرتونو د طوفان سره مې مه جنګوه او الغو تلغو د بغاوت راکې ونه پاروي الغو تلغو د بغاوت راکې ونه پاروي مخصوصه لاسه د خپل ځان سره مې مه جنګوه او د غزل مطلع عرضه چې په تصور په تخیل د ښکلاګانو نه سالو راکاږم په تخیل د ښکلاګانو نه سالو راکاږم په زور د مینې مغرور حسن هلاکو راکاږم پالي ویل لاس کې دې نښه د الفت نشته دی پالي ویل لاس کې دې نښه د الفت نشته دی په خپل تلي د مینې کرښه په چاکو راکاږم او پرېږده چې سر یې په درشلو خوري او کیسه ختمه شي پرېږده چې سر یې په درشلو خوري او کیسه ختمه شي څو به له دغه چمه خپل زړه بې کابو راکاږم ډېر ښه دی صاحب او نن یې د حسن خاپیري ګورم چې څه به کوي درمان صاحب نن یې د حسن خاپیري ګورم چې څه به کوي نن یې د حسن خاپیري ګورم چې څه به کوي ماښام یې لاس د تور اوربل په کشمالو راکاږم او یو شعر دی ارشاد داسې د دنیا د بړاس نه بار دی خو چې دا خودپسند په شهرت مړه به د وخت ګرد کې پټ شي دا خودپسند په شهرت مړه به د وخت ګرد کې پټ شي دا خودپسند په شهرت مړه به د وخت ګرد کې پټ شي سو پیشنګویه کرښې وخت نه اګاهو راکاږم او عزیزه سیره مقطع عرضه چې عزیزه سیره د غزل په اننګو رنګونه عزیزه سیره د غزل په اننګو رنګونه ښه په هنر د ټکو تورو په جادو راکاږم په زور د مینې مغرور حسن هلاکو راکاږم اندېښنو سره دې مل کړه ملالیا سم په غنو دې بخمل کړه ملالیا او زر ستمه دې په یو کرم حساب کړم زر ستمه دې په یو کرم حساب کړم دغه چل سره دا چل کړه ملالیا ډېر ښه دی او سرور خبرې خمار خبرې څومره مزه کړي په خوله د یار خبرې او چې نظرونه یو شي ماحول په خپله وکړي چې نظرونه یو شي ماحول په خپله وکړي خزان موسم کې بهار خبرې او
څومره نازک وخت کې مو د مینې پت پاللو واه څومره نازک وخت کې مو د مینې پت پاللو ګړنګ ګړنګ وختونه چنار چنار خبرې او هزار هزار کاسران په ننواتې معاف شي هزار هزار کاسران په ننواتې معاف شي په یو خطا د مینې هزار هزار خبرې او ورته حیران وم عزیز چې باسیر کولې ورته حیران وم عزیز چې باسیر کولې کفس کفس ژوندون کې جغار جغار خبرې څومره مزه کړي په خوله د یار خبرې لکه چې څنګه ښکاري نږدې اسمان بالا لرې دی لکه چې څنګه ښکاري نږدې اسمان بالا لرې دی ما سره اوسي خو زما ارمان بالا لرې دی او ډېرې مې سورو سرابونو پسې منډې وکړي ګردې ښکارېږي د الفت کاروان بالا لرې دی او هر خبره دې په سر سترګو یار نشم پرېښوی هر خبره دې په سر سترګو یار نشم پرېښوی دغه یو کار زما د وس نه خان بلا لرې دی او هر یو سبا یم په خونخوارو شوګیرو سپارلی کله به راشي ستا سبا په ایمان بلا لرې دی او هسې دعوې د یو کېدو کوي خو نه یو کېږي دا شعر ما د ډېر د زړه د درده ویلی دی پته نشته چې خلک به ترې څه مطلب اخلي هسې دعوې د یو کېدو کوي خو نه یو کېږي زړه کې یو بل نه لر او بر افغان بلا لرې دی او تا چې خپل فریب ته د وفا بوته چولی دی تا چې خپل فریب ته د وفا بوته چولی دی نو ځکه مې جړا ته د خندا بوته چولی دی او څومره مهذب شو مونږه څومره ترقي وکړه مخکې یو مخیزو اوس هر چا بوته چولی دی او مونږ له پرمختګه غافل نه یو بدلون نور سوي غافل نه یو بدلون نور سوي هر یو اشنا ګوره ناشنا بوته چولی دی او تا چې په پرده د انتظار کې وصال پټ کړلو نو سم د مسیحا ته د بلا بوته چولی دی او څوک مو د مذهب څوک مو په قانون څوک مو په نوم د مذهب سکي ویني چا د محافظ چا د ملا بوته چولی دی ځکه مې جړا ته د خندا بوته چولی دی هغه د حسن خاپیری چې دروازې نه وځي زما د فکر تورابان د اجازې نه وځي او د مړاوو مرهم چشمان چې واړوي په بله باندې سړي کې د خوږ زړه مې بیخي د اندازې نه وځي او ته د هغه وایي او هغه وایي چې ستا سړی یم د سړي سوری یم که نه چېرته رښتیا سړی یم مقصد مې دا دی په مقصد مې جانان نه پوهېږي کله که پوهه شو د ده د مدعا سړی یم او زما لمن پورې تور داغ د غریبۍ مه ګوره فکر مې وګوره بادشاه یم بادشاه سړی یم او
د وخت یزیده هیڅ امید د نه د رحم نه کړم د وخت یزیده هیڅ امید د نه د رحم نه کړم سر په کفن پښتون د نوې کربلا سړی یم او شعر نیم پکې رانه خیال نه مو وتو خو چې عزیز وخت به راځي حال به څرګند شي خو عزیز به نه یم وخت به راځي حال به څرګند شي خو عزیز به نه یم نن د کار نه یم کارنده یم د سبا سړی یم د سړي سوری یم که نه چېرته رښتیا سړی یم راته ولاړ دي وحشتونه ګام په ګام توبه وحشتونه ګام په ګام توبه د ستړي ژوند ستړی سحر ستړی ماښام توبه او د جبر خوی د شرافت په لباده کې زغمو د جبر خوی د شرافت په لباده کې زغمو څو به تړلی وي په ژوند پورې ناکام توبه او لکه بې پره بچې جالې نه اړتو شي ښکته جالې نه اړتو شي ښکته زما د پاکې مینې دغه شو انجام توبه او ستا په فریب پسې فریب پرله پسې وادي ستا په فریب پسې فریب پرله پسې وادي زما له تا نه امیدونه ناتمام توبه د ستړي ژوند ستړی سحر ستړی ماښام توبه د نفرت ستونزه مې هواره نه کړه د نفرت ستونزه مې هواره نه کړه جوړه مې ستا زړګي ته لاره نه کړه او ستا خوبولی احساس نه ویښېدو ستا خوبولی احساس نه ویښېدو ستا اوده مینه مې بیداره نه کړه جوړه مې ستا زړګي ته لاره نه کړه ډېره مننه الله دې قدر وکړي ډېره مننه اسیر صاحب د وخت راکولو ډیر خوندور شعرونه ما چرې ژوند کې داسې کوم شاعر سته نه مخامخ شوی چې ماته مسلسل ښه شعر اورېدلی د هغه نه واحد تاسو دا ړومبی کس یې چې ما مسلسل ښه شعر واورېده ستاسو مینه ده ډېره مننه انشاءالله بیا به راځو او کتونکو ته خواست دی چې دغه پروګرامونه خپلو ملګرو سره هم شریکوي عزیز اسیر صاحب د خپرېدو سړی دی مطلب دله مینه ورکوي ډاډ وله ورکوي د ټول عمر خواري دی نو بیا به سره میلاویږو اجازت غواړو د الله په امان ډېره مننه چې د وخت راکولو الله دې خوشحاله کړه تاسو دومره